ذالک الکتاب، ذالک دا ذالک چی شته اشاره ده، دا خو اشاره کیږي په ذالک سره یو محسوس شي ته. نو څوک وی چې دغه سورت بقره مبارکه نه چې مخکې کوم قرآن عظیم شان نازل و، سورت بقره مبارکه خو په مدینه منوره کې نازله ده. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي په مکه معظمه کې اکثره د قرآن هغه اخره حصه، هغه سور چې قصص او امثال او وعد او وعید دي کې دا نازل شوي دي. وای سورت بقره خو په اخر وخت کې چې زه پیغمبر علیه السلام هم واده کړی وم، پیغمبر علیه السلام د نبوت 14 کاله په مکه معظمه کې تیر شو، 2 کاله بعد بیا حضرت ام المؤمنین په مدینه منوره کې واده په جوړ کړ. نو تقریبا 15 کاله د نبوت تیر شوي دي، هغه نه بعد دا وی چې زه په مدینه منوره کې د سره وم، وروسته سورت بقره مبارکه نازل شو. نو یا په ذالک سره اشاره د هغه مخکې نازل شوي قرآن عظیم شان ته، او یا په ذالک سره اشاره د هغه کتاب موعود ته. خدای متعال په تورات کې، په انجیل کې، په مخکنیو کتابو کې دا وعده کړې وه چې زه به په اخره زمانه کې په اخرني پیغمبر باندې اخرنی کتاب قرآن عظیم شان نازلوم. نو ذالک هغه کتاب موعود د الله په وعده کې شک نشته. لکه سړی چې یو شی په سترګو باندې وویني شک نه یې پکې، نو اشاره ورته کړی شي. دغه کتاب موعود چې ربي کریم دی هغه وعده کړې ده په مخکنی کتابو کې، هغه دغه کتاب ده. ذالک دغه چې هغه الله وعده کړې ده په تیرو کتابو کې، الکتاب دغه کتاب ده. یا ذالک دغه صورت ته اشاره ده. دغه صورت چې دا موږ اوس تلاوت کوو دا جز د دغه کتاب د قرآن عظیم شان ده. ذالک دغه کتاب معهود چې په مخکنیو کتابو کې وعده شوې ده، الکتاب هغه کتاب ده چې لایق په دې ده چې دته د کتاب وویلی شي. کمال ته اشاره ده، خو هغه دغه کمال ته اشاره کوي. په کور کې ډیر خلک وي، خلک یې په کور کې نشته مګر یو پلان قاعده، په قوم کې صرف یو پلان قاعده، په علاقه کې صرف یو پلان قاعده، یو وي خو ډیر. خدا چې هغه کامل خلک چې وي هغه کم وي، هغه ته اشاره وي. نو په کتاب بودن باندې لایق چې کتاب ورته وویل شي هغه دغه کتاب ده. لا ریب فیه دغه درې جملې را روانې دي. اوله د دومې تابع کوونکې ده، جمل متناسقه دي، یو د بل د پاره دلیل ده. دا موعود دغه لایق په دې ده چې دته د کتاب وویل شي. دوم دیغه جمله واستای کې ذکر کړي دا تابع ده. لا ریب فیه په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه کتاب لایق په دې ده چې دته د کتاب وویل شي، او دا چې دا کامل کتاب ده. او و دې خبره کې هیڅ شک نشته کتابونه خو د هدایت لپاره نازلېږي، هدى للمتقین. نو دغه کتاب هدایت لپاره د متقینو. دا کتاب لایق په دې ده چې دته د کتاب وویل شي، په دې خبره کې هیڅ شک نشته. یوه ترجمه موږ دا وکړه. دومه ترجمه بعض مفسرین بیا داسې کوي، لا ریب فیه هیڅ شک نشته په دا قرآن عظیم شان کې. اوس دستي سوال واردېږي، ولې کفار ټول په قرآن کې شک کوي که نه کوي؟ چې دا خو د بنده کلام ده، د ځانه یې جوړ کړی. العیاذ بالله کله شعر ورته وایي، کله سحر ورته وایي. څنګه بیا دا ویل کېږي چې په دې کې هیڅ شک نشته؟ نو جواب دا ده، دا کتاب چې کامل کتاب ده، لا ریب فیه ځای د شک نشته پکې. که شک څوک کوي بې دلیله یې کوي. یو شی منشه لري، په هغه کې څوک شک کوي وجه یې وي. دغه کتاب د شک ځای نشته بیخي. شک چې کوي جاهلان یې کوي، عنادګر یې کوي. ولې؟ وایي د دغه قرآن عظیم شان فصاحت، د دغه قرآن عظیم شان بلاغت، د دغه قرآن عظیم شان اعجاز ته چې څوک نظر وکي چې عقل سلیم ولري، هغه خود به خود دا تسلیموي چې دا د انسان کلام نه ده. چې عقل سلیم ولري د قرآن اعجاز ته. آدم علیه السلام څومره زره کاله مخکې تیر ده، نوح علیه السلام څومره زره کاله مخکې تیر ده، ابراهیم علیه السلام څومره زره کاله مخکې تیر ده. دا د مخکینیو په زرګونو کلو واقعي چې ذکر کیږي دا د بنده په علم کې راتلی شي؟
قیامت څه وخت راځي؟ د قیامت قصې کې ذکر کیږي، دا د بنده په علم کې راتلی شي. یو څوک داسې خبر ده چې قیامت کې به څه پیښیږي. دا قرآن اخبار د ما سبقه، اخبار د ما سیأتي، دا اخبار بالغیب چې عام ملګري په پوه شي. دا یو واضح دلیل د اعجاز چې دا معجز کلام ده. داسې کلام د اعجاز وی دی ته چې بنده د مقابلې نه عاجز وي. د ده خبرې نه ټول خلک عاجز دي چې په خپل عقل، په خپل فکر، په خپله دانایي باندې مخکینیو امتو قصې نشي معلومولی، د راتلونکي حالات نشي معلومولی. دا چې په دې کتاب کې ام تیر ذکر دي، ام راتلونکي ذکر دي، دا دلیل دی چې دا د رب کریم کلام ده. نو دغه خپله د شک ورکوونکی ده. دا کتاب ځای د شک نه ده، که څوک شک کوي بې ځایه کوي. هدن دا په واقع کې حال ده، خو حال خو حمل په ذل حال باندې د خبر حیثیت لري. دا خو مصدر ده، حمل د مصدر خو نه صحیح کیږي ځکه خو صرف وصف ده. نو دلته موږ تاسې نه د کتابو کې وی چې کله حمل مبالغتن راځي. دا کتاب په هدایت کې ډیر کامل ده، نو لکه عین هدایت ده، هدن عین هدایت ده. خو قید وسره ذکر کو للمتقین، د متقین انسانانو لپاره. کله وی هدن للناس، هدن للناس، ناس خو عام انسانانو ته ویل کیږي. موږ تاسو وروسته یا یوحنا کې خبره کوو، الته وی هدن للناس، دلته وی هدن للمتقین. نو تعارض نشته. هدن للناس د نزول په لحاظ د دغه قرآن عظیم شان تخصیص نه تر یوې زمانې پورې شته، نه تر یوه قومه پورې شته، نه تر یوې ژبې پورې شته. تر قیامته بل کتاب نه نازلیږي. د ټولو قومونو دپاره ده، د هرې ژبې خاوندانو د خلکو دپاره ده. دا کتاب بل کتاب نازلیدونکی نه ده. اغه لحاظ باندې هدن للناس، قراءة الطریق، هدایت په معنا د قراءة الطریق، راهنمایي د حق هر چاته کوي. خو دلته چې بیا ویلي دي هدن للمتقین، دا بیا د منفعت په لحاظ. نصیحت استاد کوي ټولو شاګردانو ته، خدا چې د استاد په هغه هدایت باندې، هغه دغه په نصایح باندې عمل نه کوي، نو ګټه تخصیص د ګټې په لحاظ واخیست. هدن للمتقین هدایت ته، راهنمایي ده د خاص متقینو دپاره چې څوک متقي وي هغه ته ډېره ګټه ده پکې. اوس متقین څوک دي؟ د تقوا څو مرحلې دي. یو ادنا مرحله د تقوا ده. کومه تقوا ده چې د ابدي جهنم نه سړی ځان بچ کړي، هغه په ایمان راځي. که ایمان سړی رانوړي په کفر کې خدای نه خسته مړ شي، اب ټول عمر په جهنم کې دیغ بیا وتل نشته. خو چې نفس ایمان راوړ، د ابدي زندگی نه ځان خلاص کو، بیا د الله په حکم د رب کریم په تقدیر کې کڅا د ګناو د وجه نه عذاب ورته مقدر او عذاب په تیر شي، خو مسلمان همیشه لپاره په جهنم کې نه پاتې کیږي. دا ادنا مرحله ده د تقوا. متوسطه مرحله د تقوا هغه دا ده چې د کبائرو نه ځان ساتي او د اصرار علی الصغائر نه ځان ساتي. یو کبیره ګناه دی، یو صغیره ګناه دی. کبیره ګناه نفس کړن لوی جرم ده، هلاکت ده، لوی خطر ده، موجب د جهنم ګرځي. که الله رحم وکړي خو ځان ته خبره ده، که نه خپله ګناه کبیره سبب د جهنم ده. او صغیره ګناه دا په نیکو اعمالو ختمیږي، لیکن که څوک په صغیره ګناه دوام کوي، همیشه کوي، بیا کبیره تر جوړیږي. نو د متوسطه مرحله د تقوا دا ده چې د کبائرو نم ځان وساتي او د دوام علی الصغائر نم ځان وساتي. لکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابي مبارک وی چې کله د چا نظر بے پامه په پردی ښځه باندې ولګیږي، نبی علیہ السلام ورته لکل اولا، دا یو ور نظر چې ناڅاپه ولګیدو په ښځه باندې، دا الله درته معاف کوي، اختیار دی نه و. خو
په دغه به دوام نه کړي چې اوس ښه یو وارې نظر خو ماف ده چې ودې لیده ذاتي چې ورته ګورې چې داسې نه چې سترګې ټیټې کړم بیا خو چې سترګې ورجګوم بیا خو دوواري راځي او اول ماف ده. نه، دوام به نه پکوي. نه، هغه اول نظر ماف ده خو دوام به نه پکوي. څوک چې په پردۍ ښځه نظر ولګېږي د زړه محبت پیدا کېږي، خدای دې ډاره سترګې دې ټیټې کړي، دوواري سترګې ورپورته نه کړي هغه ښځې ته، وایي خدای متعال به د دغه تقوا په برکت چې دا د ځان وساتو د پردۍ ښځې د نظر نه حلاوت د ایمان ورته نصیب کړي، په دین کې به خوند ورته نصیب کړي. نن د موږ عامه مسلمانانو په دین کې په اطاعاتو کې په ذکر کې حلاوت نشته، ذوق نشته، خوند نشته، عبادات دې موږ په تکلیف باندې دي. وجه دا ده چې موږ د ګناهو نه ځان نه ساتو. حلاوت خو د زړه صفت ده چې یو شي باندې مینه پیدا شي. مینه هلته پیدا کېږي چې زړه صفا وي نو نورانیت قوي وي، هغه د ایمان په نور باندې بیا طاعت خوند ورکوي، پازابیږي نه. دا متوسط درجه د تقوا. اعلی درجه د تقوا دا ده چې ځان وساتي د شغل کولو نه په ما لا یعنی کې. دا د موږ او تاسې عام مسلمانان اکثر اوقات په مجلسو وخت تېروو، نه دینی مشوره وي، مکالمه وي، درس و تدریس وي، نه د دنیا په باب یو ښه مقصد وي چې د یو دنیا دپاره تدبیر جوړېږي، صرف مجلس جوړول دي. 1 غنټه 2 غنټې 3 غنټې درځئ چې بنډار وکړو. دا 2 غنټې 3 غنټې وخت په دغه کې دومره طاعت کېدو چې ته الله راضي کړی وای، جنت په پیدا کېدو. شیطان دغه وخت موږ ضایع کړو په لهو لعب باندې. دا شغل په ما لا یعنی چې مقصود نه وي، نه دینی فایده په مرتبه وي، نه دنیوي فایده په مرتبه وي، دغه ته لا یعنی ویل کېږي. دا شغل په ما لا یعنی کې د انسان د ایمان حسن ختموي. دغه یو پله داسې خلاصه پرېږدي ذاتي بدربی نه کړي. دا لا یعنی کې وخت تېرول د انسان د ایمان حسن ختموي. اوس نو چې د لا یعنی نه ځان وساتي، دا اعلی فرد تقوا ده. 4 حدیث دي، په یو قول 3 حدیث دي چې په دغه عمل وکړي دا لکه په ټول دین باندې چې عمل وي. یو دا چې سړی نیت صفا کړي، انما الاعمال بالنیات، په دغه حدیث چې عمل وکړي چې هر عمل کې خاص د خدای د رضا دپاره کړي. دوم نبی علیہ السلام حلالم ښکاره دي، حرامم ښکاره دي، په مابین کې شبهناک شیان دي چې د شبهناکو شیانو نه ځان وساتي، عزت او ابرو خپل ایمان به وساتي. او ګناهو ته به سړی ورنږدې کېږي نه. هر څوک یو پاچا چمن لري، یغه چمن ته چې څوک مال ورنږدې کړي تر ورګډېږي بیا اخر سبب د سزا ګرځي. نو هوښیار هغه ده چې هغه پردي چمن ته مال بیخي ورنږدې نه کړي. او حما د الله په مخ د مځکې کې ګناوې دي، لکه د پاچایانو خپل محلونه وي، د هغه چراګاو حفاظت کوي. الله موږ د ګناو نه منې کړي، حما د الله تعالی دا ګناوې دي. اوس ګناه ته به ورنږدې کېږي نه، شبهناک شیان نږدېکت ته ګناه ته چې سړی ګناه ته ورنږدې شو بیا عین په ګناه کې واقع کېږي. ځکه موږ ته رب کریم لا تقربوا الزنا، زنا ته ورنږدې کېږه ما. ګورئ داسې نه وي لا تزنو زنا مه که، ورنږدې کېږه ما. پردۍ ښځې ته ګوره ما، پردۍ ښځې سره خبرې مه کوه، پردۍ ښځې سره ستړې مشې مه کوه، د پردۍ ښځې سره په کوټه کې مه ګوښی کېږه، د پردۍ ښځې سره په لیار کې مه ګوښی. او ښځې ته دا سړی نه ښایسته کوي په نظر کې، دې په زنا سره ګرفتاره کوي. اوس نو په دغه حدیث چې عمل وشي. دریم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، د انسان د ایمان د ښایست نه دا ده چې لا یعنی کارونه ځان وساتي، وخت ضایع نه کړي. اوس نو اعلی پر د تقوا دا ده چې اوقات ضایع نه شي. لکه پرون ما د دوام د ذکر خبره درته وکړه چې اوقات ټول د خدای پاک سره په تعلق کې سړی تیر کړي. دغسې ناستې مجلس کې یا تلاوت وکړه یا زړه کې ذکر وکړه،
په یوه سبحان الله باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې د جنت مځکه اوار میدان ده، ډېره خوږه مځکه ده، نیالګي ذکر ده، ته ذکر کوه هلته نیالګي درته شنه کېږي، باغ درته جوړېږي. هدى للمتقین دغه قرآن عظیم شان هدایت د متقینو دپاره. اوس نو متقین چې په دغه تقسیم درې قسمه شوه، دا ګټه هم درې قسمه ده چې په چا کې څومره تقوا زیاتیږي هغه ته د قرآن ګټه ډېره رسیږي. دلته رب کریم خپله د متقینو تعریف کوي، تفسیر کوي. قرآن عظیم شان هدایت د متقینو دپاره. متقین څوک دي؟ اوس خپله خدای پاک راته تعریف کوي. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خو په دغه تفسیر کې اول چې په دې پوه شو رب کریم په اصولو د دین باندې اکتفا کړې ده. هغه غټ غټ شیان دین احکام خو نور هم شته، خو په اعتقادیاتو کې بنیاد ایمان ده. اول د ایمان خبره ذکر کړه. بیا عبادات بدنی دي. په ټولو عبادات بدنیو کې عمده او اصل هغه لمونځ ده. بیا عبادات مالی دي. په ټولو عبادات مالیو کې عمده او اصل زکات ده. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه په باب کې راځي چې لمونځ عماد دین د دین ستنه ده. چا که لمونځ کو د دغه سړي دین خوندي ده، که لمونځ یې پرېښی لکه د ده خیمه ړنګه شوه، دین یې ړنګ شو. او د زکات په باب کې ویل شوي دي چې زکات قنطرة الاسلام، دا یو پل د جنت ته په ځي. نو چې دا موجود وي جنت ته سړی پتلی شي. دغه اصول د دین دغه درې ذکر کړي دي. الله ته وایي متقین هغه څوک دي چې ایمان لري په پټو شیانو، تفسیر به وروسته وکړو، او په صحیح طریقه لمونځ ادا کوي او زکات ورکوي. وای نور عبادات داسې نه چې نور نه کوي بیا متقی ورته ویل کېږي. خو روژه به هم نیسي، حج به هم کوي، واجبي امور به هم کوي لکه قرباني او سرسایه او دا سنت او نفلي به هم کوي، خو چې څومره ډېر نیک اعمال کوي او د ګناهونو به هم د ټولو ځان ساتي. اوس په تفسیر کې اول ویلې متقین هغه څوک دي چې ایمان لري بالغیب. بالغیب څه معنا؟ دغه دوی معنا دي. یا معنا دا ده ایمان راوړي په مغیباتو، په هغه شیانو چې پټ دي، په سترګو نه لیدل کېږي. الله تعالی هیچا نه ده لیدلی. صفات مبارکه الله تعالی نه په سترګو لیدل کېږي، نه په غوږو اورېدل کېږي. هیچا نه ده لیدلی. د قیامت ورځ چا نه ده لیدلی. جنت و دوزخ چا نه دي لیدلی. پولیسورات چا نه ده لیدلی. رسولان چا نه دي لیدلی. مخکینی کتابونو نزول هغه چا نه ده لیدلی. ملائکه چا نه دي لیدلی. دا د امنت بالله اجزا، دا د امنت بالله اجزا. خو الله ویلی دی، رسول الله موږ ته بیان کړی، مؤمن هغه ده چې د الله او د رسول په خبر کې شک نه کوي. نه مې دی لیدلی، نه مو دی لیدلی، خو الله راته ویلی دی چې شته. پیغمبر علیه السلام راته ویلی دی چې شته. نو متقی انسان هغه ده چې په هغه شیانو ایمان راوړي چې لیدلی نه دي. ایمان معتبرم ایمان بالغیب ده. ولې چې په ورځ د قیامت نه مخکې د قیامت په هغه غټو علامو کې یوه علامه دا ده دغه لمر چې مغرب ته لویږي، یو وخت به داسې راځي چې دا لمر به بیرته راګرځي. دا لمر چې بیرته راوګرځي، ټول دنیا کې څومره کفار دي ټول به کلمه ووایي، خو ایمان ذاتي نه قبلېږي. ولې؟ وایي ایمان بالغیب ختم شو، اوس خو ایمان بالمشاهده شو. د قیامت علامه دې په سترګو ولده. په داسې وخت کې بیا نه ایمان قبلېږي، نه په داسې وخت کې توبه قبلېږي. یا لکه وایي د ذلقدن وخت چې ملائکه د عذاب خبرې ورته شروع کړي، نیک عملو انسانانو ته زیری ورکوي، بد عملو انسانانو ته د عذاب خبرې شروع کړي. دی په دغه وخت کې پوه شي چې هغه الله او رسول چې څه ویلي وو، علماو چې راته بیانول حق و، خو توبه به باسي. دغه وخت کې ذاتي توبه نه قبلېږي چې عذاب ملائکې په سترګو ولیدې، خبرې یې واورېدې، هلته بیا ایمان نه قبلېږي. دومه معنا دا ده ایمان لري بالغیب. بالغیب دا معنا په حالت غیبوبت کې داسې نه لکه منافقین چې وروسته یې حال را روان ده چې مسلمانانو په مجلس کې به کېناستو موږ هم ایمان لرو، خو چې بیرته به د مسلمانانو نه لاړ غایب به شوه، بیا به بیرته ویلې موږ کافران یو. هغه خپلو مشرانو ته چې سبق دستي نږدې کې را روان ده،
د پټو د ښکاره فرق به نه وي. متقي هغه انسان ده چې ایمان لري که علما یا د وخت نبی موجود وي د ده په موجودګۍ کې او د ده په غیبوبات کې که حاضر وي که غائب وي په هر حال کې د ایمان لري. یؤمنون بالغیب. دوم صفت د اعمالو شروع کیږي د عقیدې نه. متقین هغه څوک دي یقیمون الصلاة چې د ټولو حقوقو سره سم ادا کوي لمونځ. اقامت په واقع کې د لغت په لحاظ سیده درېدن ته ویل کېږي. دا کومه ستن چې سیده ولاړی چې هېڅ کوږوالی نه وي پکې دغه اقامت ویل کېږي. نو لمونځ کې چې څومره قرآن عظیم شان موږ وګورو یا به امر وي اقیموا الصلاة یا به حکایت وي یقیمون الصلاة مقیمین الصلاة د اقامت ماده به ورسره ذکر کېږي. نو الله هغه لمونځ قبلوي موږ نه هغه لمونځ غواړي چې ظاهري او باطني ټول حقوق کې لحاظ شوي وي. د فقه احکام لکه فرض واجب سنت مستحب دا به پکې وي ورسره به د فساد نه د مکروه نه ساتلي وي. هم د عقیدې په لحاظ په زړه کې به خشوع عاجزي موجوده وي د الله تعالی طرف ته به التجا تامه موجوده وي. نو په زړه کې به حضور وي خشوع عاجزي به وي ظاهر به ټول د فقه په احکامو برابر وي دغه لمونځ ویل کېږي. نو متقین انسانان دا دي چې داسې کامل لمونځ کوي. دریم متقین انسانان هغه دي چې دوی د هغه مال نه ومما رزقناهم د هغه مال نه چې ما ورکړی چې کوي ينفقون لګوي د خیر په لار کې. اوس اولا الله انسان ته تنبیه ورکړه چې دا دنیا تا خپله نه ده ډېره کړې تا خپله نه ده ګټلې دا ما درکړې. موږ د کفارو خو خیال دا ده چې دنیا زه ګټم هغه په الله اعتقاد نه لري ځکه دوی کوشش کوي د دنیا په حصول کې بیکاره نه کینی. شپه ورځ یې وکړې ده چې ولې چې کینې بیا به څه خورې لنډ تعبیر کوي چې بیا به څه خورې نوکري به کوې تعلیم به کوې تجارت به کوې کاروبار به کوې که نه بیا به څه خورې. ما دومره خوارۍ کړي دا تعبیر هم داسې کوي ما دومره خوارۍ کړي خوشي خو مې نه ده پیدا کړې. او الله موږ ته وایي چې دنیا تاسو ته درکوي الله یې درکوي په خپله یې نشي ګټلی. غټ کاروبار شروع کړي چې کال وځي بیا په کروڑونو تاوانونه کړي. کم کاروبار شروع کړي چې کال وځي ډېر په لکونه یې ګټلي. خو معلومیږي چې ورکړه د الله په اراده د الله تعالی په اختیار کې ده په خپل عقل په خپل فکر په خپل تعلیم په خپل دانایي په دغو باندې نه ده. بل ځای کې آیات راوي وابتغ فیما اتاک الله الدار الاخره طلب که ای بنده په هغه مال کې چې الله درکړې آخرت درته وغواړه. هلته هم تنبیه ده په دې چې درکړې الله ده خو بیرته الله په راضي که ورکوي الله خو امتحان ده. یو ته نه ورکوي مسکین کړی ده بل ته ډېر ورکړی ده چې ودرې مسکین په مسکنت صبر کي که نه موړ په مالداري کې شکر ادا کوي که نه یو په بل باندې امتحانات دي. هغه مسکین هم د الله بنده ده تم د الله بنده یې تا ته دنیا درکړې که ته د خپله دنیا مسکین ته ورکړې چې دا د الله بنده ده الله داسې په خوشحاله کېږي چې لکه د چا د اولادې سره چې ښه وکړې پلار په خوشحاله کېږي که نه خوشحاله کېږي الله تعالی تر دغه ډېر په خوشحاله کېږي ځکه رب کریم په خپل مخلوق باندې تر مور و پلار سل چنده زیات مهربانه ده. او د هغه مال نه چې ما دوی ته ورکړی دی لګوي د خیر په لار کې دلته وایي دوه تعبیره دي. یا هغه اعلی پر د انفاق تر مراد ده چې زکات ده لکه مخکې لمونځ د لمانځه نه هم اعلی پر چې فرض ده د دغه نه هم انفاق نه هم اعلی پر چې زکات ده یا دا تر مراد ده. او یا وایي د خیر ټولې لارې فرض واجب سنت و مستحب ټول د خیر لارې دي که نه دي. د هغه مال نه چې ما ورکړی لګوي د خیر په لار کې خیر وایزت عام ده که فرضي وي که واجبي وي او که نفلي وي. دا متقین دي
دوم په عطب سره ذکر کوي. متقین یوه ډله دغه ده. دوم هغه انسانان دي د نبی علیه السلام په وخت کې کفار دوه قسمه وو. مشرکین چې مخکې کتاب دی نه درلود، د یو خاص رسول متابعت دی نه کوه. دوم اهل کتاب چې یهود و نصارا دي. اوس مشرک چې متقی کیږي په ایمان متقی کیږي، په لمانځه او په زکات او په احکامو متقی کیږي. اول دی هغه بیان وکړه. دوم چې اهل کتاب دي هغه که هر څومره نارې د اسلام وایي چې موږ مسلمانې کتاب لرو، د دوی د تقوا چې د جهنم نه بچ کیږي هلته چې په دغه پیغمبر علیه السلام او په دغه کتاب اوس ایمان راوړي. دا د دغو ډله ذکر کوي. والذین او متقین دوم هغه ډله ده یؤمنون بما انزل الیک، چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې تا ته نازل شوی چې قرآن عظیم شان ده. وما انزل من قبلک، او ایمان درلود لري په هغه کتاب چې مخکې تر تا نازل شوی چې تورات او انجیل دي. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې خاص دی یوقنون یقین لري. متقین هغه کسان دي چې په آخرت باندې یقین لري. ډیر کار چې خراب ده هغه د دغه نه چې اکثره خلک د آخرت نه انکار کوي. کفارو مشرانو به اتباع ته ویل من یحیی العظام وهی رمیم، دا وراسته اډوکې چې یری غوندې شي توی شي دا به بیا څوک ژوندي کوي؟ قیامت نه مني. او په دغه باندې علم نه لري چې د اول چا پیدا دي، چې اول د خاورې نه پیدا ده، خو اډوکې د خاورې شي خو بیرته د خاورې نه هغه ذات پیدا کوی شي چې هغه ولې پیدا ده. او د دنیا په فکر، د دنیا په نقشه دوواري پیدا کول جوړول دی یو شي اسانه وي که اول؟ خو دوم اسانه وي. اول چې کارخانه یو شی جوړوي خو نوی ابتکار ده، مخکې نوي نمونه نوي، هغه ډیر سنجش غواړي. چې واري جوړ شي بیا چې خراب چې دستي بیا جوړول شي. په دواري کې خو هیڅ مشکل نشته. تر دغه ځایه پورې د متقینو صفات ذکر شوه چې متقین د کامل ایمان چښتنان، چې د کامل ایمان تعبیر وکړو نو اعمال حسنم ټول پکې راغله. اولئک، اوس په اسم اشاره باندې اشاره کوي دغه متقینو ته. اولئک دغه موصوف بصفات چې دا تر کوم صفات ذکر شوه دغه علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم لجانب د رب د دینه. و اولئک هم المفلحون، او خاص دی خاص کامیاب دي، نور څوک نه دي کامیاب. کامل فلاح کامل مؤمن ته ده. دلته بیان د کامل مؤمنینو د خودي متقینو بیان ده. کامل فلاح دا ده چې مخکې عذاب نه یې پکې، نه د قبر عذاب په تیر شي، نه د قیامت ورځ عذاب په تیر شي، نه د جهنم عذاب په تیر شي. دا نو کامل کامیاب ده. او دا چې که لږ لږ دربدرو بوب کې فلاح خو شته، اخر خو ځي جنت ته خو ځي، خو کامل فلاح نشته. ولې؟ خو یوارې غمونه په تیریږي، دردونه او تکلیفونه په تیریږي. نو دغه متقین انسانان دا هغه د کامل فلاح خاوندان دي. ځکه د زرکدن په وخت کې دی ته زیری شروع شي لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. څنګه زیری شروع شي؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه فادخلي فی عبادی وادخلي جنتی. اوس کوم شي صفات چې ډیر ذکر شي هغه شی وای داسې شي لکه په سترګو چې لیدی کیږي. نو چې داسې شو چې لکه په سترګو لیدی کیږي نو په اسم اشاره ورته صحیح کیږي. لکه مخکې ذالکه چې مخکې ویلې د الله په وعده کې هیڅ شک نشته، نو لکه په سترګو چې وینې ذالک الکتاب. اولئک دغه موصوف په صفاتو باندې دا لکه په سترګو چې لیدی کیږي دغه په هدایت دي. د دغه متقینو نه سوا چې نور دعوه د هدایت لري، که کافر یو خو بالکل هدایت نشته، که مسلمان وي دعوه د هدایت ځان دپاره لري، کامل هدایت یې هغو دپاره نشته. ولې؟ خو ګناه و جرمونه مرمونه دا سلسله خو په یغو موجوده ده، او کامله کامیابي هم دی ته ده. اصل فلاح دغه ته ویل کېږي چې سړی جنت ته داخل شي. دا دنیایي خلق چې کامیاب بولي دا کامیابی په واقع کې نه ده. د شریعت په اصطلاح فلاح چې استعمالیږي په قرآن عظیم شان کې هغه دغه فلاح ده چې سړی جنت ته داخل شي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو قوم مشر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط مبارکه
بېعزتي وکړه چې د دعوت اسلام ورکړی و هغه وشکوه نبي علیه السلام خیرا ورته وکړه الله د ده ملک ټوټې ټوټې کې بیا خدای داسې په وکړه زوی جګ شو پلار یې مردار کړه خپلو وروڼو ته یې اراده وکړه هغه یې ټول مړه کړه پلار چې پوه یو چې زوی خو مې وژني د پلار په ښځه په میره باندې مین و هغه په د زهرو په بوتل ولیکل الدواء النافع للجماع دغه دوا د جماع دپاره ډېره ګټمنه ده یو څو میاشتې بعد زوی چې جګ شو شروې چې هلته در انوارۍ را خلاصه کړه د پلار په انوارۍ کې دوایي چې ولیده دی هو عیش پرسته زاني و بد عمله و چې دغه ګناه زنا وته لکه نن سبا چې بدبخت انسانان شراب ورته چکي زهر یې په سر پورته کړه خدای دې هغه نه مردار کړ په خاندان کې د دې نر نشو پاتې بیا د یو جنکۍ د خاندان هغه پاچا مقرره کړه چې پیغمبر علیه السلام خبر شو نو ویل لن یفلح قوم هیڅ وخت به کامیاب نشي هغه قوم ولو امرهم الی امراتین چې کارونه یې ښځو ته وسپارل هلته څوک اعتراض کوي ولې دنیا کې غټ غټ وزیر اعظم یې ښځې تېرې شوي دي صدران یې تېرې شوي دي ښه کامیاب حکومتونه یې کړي دي نو جواب دا ده چې د شریعت په اصطلاح نه دي خبر چې دا خلک څوک کوي د شریعت په اصطلاح فلاح دغته وي چې جنت ته داخل شي د دنیا ډګریو ته فلاح نه ویل کېږي نو د دغه متقینو دپاره زیری د جنت ته دا په واقع کې اولئک هم المفلحون چې وویلې دا وایي زیری د جنت ته چې دا به جنت ته داخلیږي د دنیا خلک په عمومي توګه باندې په دریو نامه باندې چې یو د خدای پاک دوستان دي مؤمنین رتبې متفاوتې دي دوم ښکاره کافران دي دریم منافقین دي اول د خالصو مسلمانانو بیان وشو اوس د خالص کافر بیان کیږي چې په کفر کې هیڅ شک و شبهه نشته وروسته بیا د دغه منافقینو چې په خوله د اسلام نارې وایي او په زړه کې کافر وي د هغو بیان کیږي ان الذین کفروا بېشک هغه کسان چې کافران شوي دي سواء علیهم برابر خبره ده په دی باندې انذرتهم که ته دوی وډار کې د جهنم نه ام لم تنذرهم که دوی ته ونه ډار کې څه شی په دی برابره ده لا یؤمنون ایمان نه راوړي انذارک وعدم انذارک مستوین علیهم د تا ویرول د تا نه ویرول په دی برابر دي ایمان نه راوړي دیوال ته غږېږه څه فایده ولی وجه وروسته ذکر کې ختم الله علی قلوبهم مهر ویلی د خدای پاک د دوی په زړو باندې وعلى سمعهم او مهر ویلی د خدای پاک د دوی په غوږو باندې وعلى ابصارهم غشاوه په سترګو یې پردې دي سړی چې لیار پیدا کوي هلته پیدا کوي چې یا د کامل عقل خاوند وي ټیټ او جګه پېژني یا غوږ کار کوي د بل خبره اوري دی روان ده تیاره ده ځای درک نه ورته لګېږي لویږي بل غږ په وکړي چې لویږي ځان بچ کړي یا خپله سترګې بیناوي په خپلو سترګو باندې کړی وویني ځان بچ کړي چې چا عقل هم کار نه کوي د چا غوږونه هم اورېدن نه کوي د چا سترګې هم لیدن نه کوي او چې دغه باندې برنډې نه لویږي نو څنګه به ځان بچ کړي خو چې مخامخ روان دی ځي به لویږي به غر کېږي به دغه غر کېدن د کفارو هغه ځای ده چې جهنم ته به ځي ولهم عذاب عظیم د دوی دپاره سخت عذاب ده چې عذاب د جهنم د خدای پاک هم دې وساتي اوس د زړو په باب کې وویلې چې په زړو یې مهر لګېدلی د غوږو په باب کې وویلې چې په غوږو یې مهر لګېدلی اما د سترګو په باب کې پرده وښوه ځکه عقل باندې چې کوم شی معلومیږي لیدل نه غواړي عقل په پټو شیانو کې هم چلیږي دا سوچونو فکرونه چې خلک کوي هغه شی موجود دی که نه موجود عقل فکر کار کوي او اوریدل چې ده دا یو طرف نه غواړي چې پرده ورته وینیسي دغه طرف نه هم اورې دغه طرف نه هم اورې دغه طرف نه هم اورې د شا نه هم اورې که د پاسه نه څوک غږېږي هم اورې که لاندې نه غږ کوي هم اورې اوس نو د زړه چې خوله بنده شوه عقل باندې مهر ولګېدو تصورات ټول ختم شو غوږو باندې چې پرده ولګېده د هر طرف نه اورېدن ختم شوه نو د هدایت لارې په بندې شوې اما سترګې مخامخ شی ویني یو خوا بله خوا نه ویني نو دلته یې پرده ذکر کړه چې مخ ته یې پرده وي په سترګو نه هغه هم شي نه ویني اوس دا چې الله تعالی د دوی په زړو مهر لګولی
په غوږو یې مهر لګولی نه یې عقل کار کوي لهم قلوب لا یفقهون بها زړه لري خو کار فکر نه لري غوږونه لري لا یسمعون بها وروسته روان د صمون بکمون عمین سترګې لري خو لیدل نه پکوي نو څوک به دا خیال کوي چې بیا خو عاجز شو پاگل لیونای ته عقل نه لري ته ورته لمونځ وکړه هغه په ته پوهېږي نه ړوند سترګې نه لري ته ورته ما کور ته مه راګوره ته خو د هغه قبیلې نه ګرځي تکلیف د عاجز خو ناروا ده نو یو وارې الله سترګو باندې په غوږو باندې په زړه باندې پردې ور اچولي دي مهرې په لګولی دي هدایت لارې په باندې کړي دي او بیا ورته چې ایمان راوړه نو جواب دا ده چې دا ختم کله ذکر کیږي تبع کله ذکر کیږي قساوت کله ذکر کیږي ران زنګونه دا په واقع کې کنایه ده د دوی د کفر د دوی د بدو اعمالو نه خدای پاک هر انسان قابل د ایمان پیدا کړی عقل یې ورکړی سترګې یې ورکړي غوږونه یې ورکړي ژبه یې ورکړي حواس ظاهري او باطني یې ورکړي که دی صحیح استعمال کی ایمان ته رسیدی شي لمونځ و روژه و زکات و حج و احکام ځان ته معلوموی شي خو چې دی دغه غلط استعمالوي دین طرف ته توجه نه کوي هره ګناه چې سړی کوي په زړه تور داغ پیدا کېږي که توبه یې وایسته بېرته صفا کېږي کنی هغه داغ کلکېږي چې دومه ګناه یې وکړه دوم داغ پیدا کېږي چې درېیمه یې وکړه درېیم داغ پیدا کېږي اخر زړه په تورو خیرو کې د ګناهو پټ شي کله بل ران علی قلوبهم په زړو یې زنګ راغلی زنګ کنایه ده د دکتوروالی د ګناهو نه اوس نو زړه خو خدای په قابل د ایمان پیدا کړی و خو دغه زړه چې د ګناهو د وجې نه ده تور کړو د هدایت لارې ده په خپله په ځان بندې کړې دغه نه تعبیر شوی ده الله ابتداء نه ده کړی چې تکلیف د عاجز شي د دغه نه تعبیر کله په ختم سره کیږي کله په ران سره کیږي کله په قساوت سره کیږي کله په زیغه سره کیږي دا د خپل عمل جرم ده الله تعالی ابتداء داسې نه دی کړي مهر ویلی د الله تعالی دوی په زړو او د دوی په غوږو او په سترګو یې پردې دي د دوی دپاره عذاب عظیم ده ومن الناس من یقولو دا درېیمه ډله وشروع کیږي چې هغه منافقین دي نبی علیه السلام په وخت کې منافقین موجود وو ډیری یې د یهودو وو په مدینه منوره کې یهود ډېر اوسېده په انصارو کې منافقین خو وو په اعرابو کوچانو کې منافقین خو وو لیکن ډېرې په یهودو کې وو دغه نو چلول ډېر زده وو دا خدای مو دې وساتي چې تعلیم یافته سړی بېلیارې شي د هغه په لیار ته راوستل ډېر مشکل دی چې ملا وښویږي بېلیارې شي د هغه حق ته راوستل دا بیا ډېر مشکل وي دوی به دا چلونه ډېر کول الله تعالی د دې حال ذکر کوي ومن الناس من یقول آمنا ځینې د خلکو نه داسې هم شته چې دوی وایي چې موږ ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې و بالیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې د دوی په باب کې د ایمان خبره په جمله فعلیه ذکر کړه ځینې د دوی داسې دي چې وایي چې موږ ایمان راوړی خو رب کریم تایید په جمله اسمیه او په تاکید کوي وما هم بمؤمنین نه دي دوی مؤمنین دا دروغجن دي چې کله دوی ایمان نشته بیا د امنا نارې ولې وایي دا ولې وایي چې موږ ایمان راوړی یخادعون الله دوی دوکه کوي د رسول د الله سره والذین آمنوا او د هغه خلکو سره چې هغو ایمان راوړی د هغو سره دوکه کوي خو تعبیر یې په داسې وکړو چې د الله تعالی سره دوکه کوي د الله تعالی سره خو په واقع کې دوکه څوک نشي کړی ځکه دوکه دغه ته وایي چې تا د خبرې ظاهر یو وي باطن بل وي تا سړي ته چل په زړه کې وي مشوره غلطه ورکوي چې د هلاکت سره د تاوان سره مخامخ شي ظاهر عنوان د دوستۍ ورکې مشوره ورکوي خو په واقع کې د هلاکت ته تاوان ته برابر نو دوکه دغه ته وي چل الله تعالی خو په ظاهر او په باطن خبردار ده خدای پاک څوک په دغه غلطوي شي چې په ژبه یې امنه زړه نه ولې اعلان نه خبر
نو دلته جواب اوله نو موږ اشاره جواب ته وکړه چې دوکه کوي د رسول د الله سره، خو د رسول د الله سره دوکه دا داسې ده لکه د عین الله تعالی سره دوکه، ځکه تعبیر په یخادعون الله سره ویلې. ولې رب کریم یې من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول الله اطاعت وکړه دی د الله اطاعت کړی. د نبی علیه السلام سره به صحابه بیعت کوه، الله تعالی وی ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، دا د تا سره چې بیعت کوي دا په واقع کې د الله سره بیعت کوي. ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت الله د ځان اطاعت بولي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت الله د ځان سره بیعت بولي. نو د رسول الله سره دوکه الله د ځان سره دوکه بولي، کني الله ته خو دوکه نشي ورکولی. نو یخادعون رسول الله تقدیر ده پکې. او یا د دې په خیال دوکه ده، د دې په خیال لکه دې چې وایي چې الله دې موږ په زړه نه ده خبر. یو ځای کې درې مشرکین موجود دي، یو بل ته وایي چې خدای پاک د دې موږ خبرې اوري که نه اوري، ابل ورته په زوره اوري خو سوکن نه اوري، ابل ورته که یو واري اوري خو ټولې اوري، ټول پکې شکمن دي، خو بعضې فرق د سوکه دي په زوره کې سوکه په زوره اوري خو سوکن نه اوري. دې خیال دا ده چې په ظاهر د موږ خبرېږي خو په باطن نه ده خبر. نو لکه د الله سره چې دوکه کوي، دې خیال دا ده چې په دغه ایمان به زه بچ شم د جهنم نه، لکه الله ته به دوکه ورکم. ځکه وروسته الله تعالی په جواب کې چې دوی استهزاء دوی وی چې موږ پسخند وایو الله یستهزئ بهم، هغه د دې سزا هم تعبیر په دغسې استهزاء کړی، هغه خبر به بیا الله ته وقوف کې. دوی دوکه کوي د رسول د الله سره یا په خپل خیال د الله تعالی سره او د مؤمنینو سره، خو په دوکه کې خو مقصد تاوان رسول وي هغه سړي ته. الله وی وما یخدعون الا انفسهم، په واقع کې دوکه نه کوي دی مګر د ځان سره کوي. دا د دوی د عمل تاوان دی ته د کبل ته ده، دا د دوی د منافقت تاوان چې ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، چې منافقین به په هغه لاندې لاندې کندې د جهنم کې، تاوان دوی ته شو که الله ته شو رسول الله ته شو مؤمنینو ته شو. خو وما یشعرون، شعور نه لري دا بدبخت انسانان. شعور هغه علم ته ویل کېږي چې احساسي وي. په سترګو باندې حیوان چې د ګټې شی وویني ورځي، چې د تاوان شی وویني منډې تر وي. حیوان هم په دغ پیږي اوبو ته ځان نه اچوي، نري پله باندې نه ځي، کندې ته نه ورځي، خو د دې دومره حواس کار نه کوي لکه دا د دې هلاکت داسې ده لکه په سترګو چې لیدی کېږي، خو دی بیا هم ورروان دي دې هغه ته، نو تر حیوان هم بدتر شو. اولئک کالانعام بل هم افضل. ښه پیږي که عقل وای سلیم چې د دغه سزا خو موږ ته خدای پاک راکوي، موږ به جهنم ته روان یو. دا تاوان یې لکه په سترګو چې لیدی کېږي او دی بیا هم عمل نه کوي، نو الله تعالی وایي چې دا شعور هم نه لري، لکه ځکه په سترګو هم چې نه ویني، ځکه وروسته ړانده ورته وایي. فی قلوبهم مرض، ولې دی کوي؟ ځکه په زړو د دوی کې مرض ده، په زړو کې مرض ده. یو جسمانی مرضونه وي، یو روحاني مرضونه وي. جسمانی مرضونه خو د عام هر څوک په پیږي، تبه ده او معدې تکلیف ده او د زړه تکلیف ده، والونه یې بند دي، پلانکی ده او پلانکی ده. دلته هغه مرض نه ده. روحاني مرض لکه کفر، منافقت، ګناه وي، د هره ګناه مرض ده. د مرض عاقبت د بدن خرابول وي، د ګناه عاقبت د روح خرابول، جهنم ته برابري. دوی په زړو کې مرض ده د منافقت. فزادهم الله مرضا، ورزیاتی الله تعالی دوی ته مرض، ورزیاتی الله دوی ته مرض. دا معنا رب کریم ورځ په ورځ نوي نوي آیاتونه نازلوي، هر آیات کې نوي حکمونه وي او دوی د هر یو نه انکار کوي. لکه د کفر درجه په درجه دی، یو آیات نه چې منکر شو کافر ده، چې بیا چې د دوم نه منکر شو، بیا چې د دریم نه منکر شو، بیا چې څلورم نه، خو چې څومره انکار راځي د غومره کفر سختیږي، زیاتیږي، عذاب یې دی. او بل طرف ته دوی د اسلام ترقی نشي برداشت کولای، خو الله ورځ په ورځ مسلمانانو ته ترقی ورکوي، زړه یې غمجن ده. ولهم عذاب علیم،
او د دې دپاره عذاب دردناک ده په آخرت کې. دا خو په دنیا کې زړه خوړني ده چې په دنیا کې زړه خوړنېږي زیاتېږي. د دې دپاره عذاب علیم ده بما کانو یکذبون، په سبب د هغه څه چې دوی و چې دوی تکذیب کوه، د الله د خبرې تکذیب، د رسول الله د خبرې تکذیب، چې دا دروغ دي العیاذ بالله. نو د هغو په سزا کې به خدای پاک سخت عذاب ورکړي چې د جهنم عذاب ده. وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، چې دغه بدبختو منافقینو ته وویل شي چې فساد مه کوئ په مځکه کې. منافقت فساد ده، ګناه فساد ده، د مسلمان سره حسد فساد ده، د مسلمانانو په منځ کې شیطانت کول، په جنگ اچول فساد ده. د دې کار دغه و، زړه کې منافقت و، ایمان نه و. د اعمالو په لحاظ مسلمانانو په منځ کې بې اتفاقۍ پیدا کول او جنګول و. نور د اعمالو په لحاظ مسلمانانو ته ضرر رسول، د مسلمان فصل ته اور ورکه، حیوانات یې مړه که، دا یې د دې اعمالو. نو چې دوی ته به چا وویل چې داسې مه کوه، سم ایمان راوړئ، نیک اعمال کوئ، دوی به څه ویلې؟ قالو انما نحن مصلحون، دوی ویلې بېشکه موږ مصلحین یو، تر موږ نه ښه خلک نشته. دا کافر خو ځان ته ښه سړی وي. موږ هغه مسلمانان چې د کافرانو په ملکو کې اوسېږي. ما یو مجلس کې یو چا د لندن نه راغلی، سره پېژندم نو، په مجلس کې ناست و، د خلکو پوښتنه تر کړه د یغ ده یاره هلته ډېر د عدل نظام ده، د عدل تعبیر ډېر د عدل نظام ده، د امن نظام ده، هیڅ مشکل نشته. نو ما ورته ویلې د کفر نظام ته چې د عدل نظام یې دا اسلام ده که کفر ده؟ په ده خبره ته کوم ځای ته لاړې؟ د کافر قانون ته د عدل قانون وایي. د عدل قانون ده که د ظلم قانون ده؟ خو د ظلم قانون ده، د خدای پاک نه باغي ده. او که ته وایې چې هلته قتلونه نشته، ډېر غلاوې ډېرې نشته، دا په مسلمانانو کې ډېر دي. نو شیطان هغه کور ته ورځي چې په هغه کې خوشحایي وي، که هغه کور ته ورځي چې په هغه کې معدنیات وي، سره زر سپین زر روپۍ وي. په یو کور کې دوی کوټې دي، شیطان ته معلومې دي چې دغه د خوشحیو نه ډک ده، دغه د سرو زرو نه ډک ده. نو غلطه چې معلومې خو د سرو زرو کور ته ورځي. کافر چې کافر شو، ابدي ځای جهنم ده. چې ټوله ورځ خیریه موسسې چلوي، خلکو ته هسپتالونه جوړوي، سړکونه جوړوي، لیارې جوړوي، هر څه کوي، جنت شته؟ نو نور کافر څه کوي؟ شیطان نور څه کوي؟ خو مسلمان کې جوهر د دې معدنیاتو په دغه پسې غلطه دغه نه پرېږدي. کله یوه ګناه پکړې، کله بله ګناه پکړې، لګیا په مسلمان څه ده؟ الا انهم هم المفسدون. الله تعالی وی خبردار، بېشکه دوی چې دي خاص دوی مفسدین دي. په دومره ډېر تاکیداتو په دې رد کوي. دوی ځان ته مصلح وي، الله وی خبردار خاص دوی خاص مفسدین دي، بل څوک نه دي. دا د دوی فساد هم داسې ده لکه په سترګو چې لیدی کېږي، خو دوی لکه سترګې چې کار نه کوي، ولکن لا یشعرون، شعور نه لري. کنی په سترګو لیدلی شی خو حیوان هم د خیر او د شر معلوموی شي. واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، او کله چې دوی ته وویلی شي چې ایمان راوړئ لکه څرنګه چې خلکو ایمان راوړی. د خلکو نه څوک مراد دي؟ یا وایي متقین انسانان تر مراد دي. داسې ایمان راوړئ چې مخکې صفت کې اول متقین ذکر شوي، یا عام مسلمانان چې په دعوه د ایمان کې رښتونی دي، لکه په هغه وخت کې صحابه مبارکین چې ځان، مال، اولاد ټول په دین باندې قربان. داسې ایمان راوړئ. دوی به څه ویلې په جواب کې؟ قالو دوی وایي انؤمنو کما آمن السفهاء، آیا موږ ایمان راوړو داسې لکه دا بیعقلانو چې ایمان راوړی؟ صحابهو ته یې بیعقلان ویلې. ولې؟ هغو دنیا په دین قربان کړه. دوی ویښیار لکه نن سبا مسلمان دفتر چې دی چې څوک دنیا ډېري هغه ته ویښیار وي. دا العیاذ بالله، صحابه خو بیعقلان دي، ځان، مال، اولاد ټول یې قربان کړه، ختم یې کړه. داسې ایمان راوړو. الا خبردار انهم بېشکه دی چې دي هم السفهاء، خاص دوی بیعقلان دي، ولکن لا یعلمون، علم نه لري. هغه د اولو دو په ځای کې لکن لا یشعرون، لکن لا یشعرون ویلې، ځکه د هغو تاوان لکه په سترګو چې لیدی کېږي، په خپل منافقات، په خپل فساد باندې، خو باید دی په سترګو ویني.
اما دا د ایمان خبره دا په سترګو نه لیدل کېږي، دا عقل سلیم غواړي. ځکه د عدم علم تعبیر وکړو چې دا علم نه دی. د دغه ځای نه دا معلوم شو چې صحابه مبارکین معیار حق دي. زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې صحابه معیار حق دي. د نورو خلکو ایمان الله دې دوی په ایمان تلي، داسې ایمان راوړی لکه صحابه وو. خو معلوم دا هغه ایمان الله ته قبول ده. موږ ته په رجالو کې په انسانانو کې خلک راکوي داسې ایمان راوړی لکه صحابه وو چې ایمان راوړی ده. زموږ عقیده ده چې صحابه ټول عادل دي. زموږ عقیده ده چې صحابه ټول جنتیان دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی چا چې زه لیدلی یم چې صحابه دي ټول جنتیان دي. ګورئ لیدل چې د ایمان سره وي، چې د ایمان نه وي هغه ته صحابي ویلی کېږي نه، چې څوک پوهېږي چې خو کافرانو هم لیدلی و پیغمبر علیه السلام. حتی چې صحابي یې لیدلي تابعان هم جنتیان دي، تبع تابعان هم جنتیان دي. خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم واذا لقوا الذین آمنوا. دغه بدبخت منافقین چې کله یو ځای شي د هغه خلکو سره چې هغو ایمان راوړی ده چې صحابه مبارکین دي، قالو دوی وی آمنا، موږ هم ایمان راوړی. واذا خلوا الی شیاطینهم، کله چې دوی بیا خپلو مشرانو ته، لکه په یهودو کې 5 بدبخته مشرانو دي دی چې یغو ته ورګوښي شي، قالو یغو ته بیا انا معکم. ګورې هلته امنا جمله فعلیه ویلې مسلمان ته، دلته جمله اسمیه وی په تاکید وی، ځکه خو رښتیا کافران دي. قالو ورته وی انا معکم، بېشکه موږ د تاسې سره یو. نو هغه بیا پوښتنه تر وکړي چې ښه چې یې د موږ سره د موږ په دین یې، بیا دا د مسلمانو سره ولې ټیټو ټیټ کېږئ، امنا امنا نارې ولې ویایې؟ دوی څه وی انما نحن مستهزئون، موږ بېشکه د مسلمانانو باندې پسخند ویونکي یو، مسخرې پورې کوو. الله تعالی بیا څه وی الله یستهزئ بهم، خدای پاک په سزا د دې د استهزا ورکي، د دې پسخند ورکي. خدا د سزا نه هم تعبیر په استهزا وکړو مشاکلتا، د دې عمل استهزا و، الله د دې سزا نه تعبیر په استهزا وکړو. استهزا صورتن حقیقتا خو الله استهزا نه کوي، خو یا صورت د استهزا ده. د دې سره کافر په دنیا کې د اسلام نارې وایي، خدای پاک هم په دنیا کې په دې د اسلام احکام جاری کړي چې کلمه یې وویلې په خوله، په زړه خو موږ علم نور نه لرو، ځان مال محفوظ شو که نه شو محفوظ. الله هم داسې دوی ته لکه یو نوع اطمینان ورکړو چې بندګان یې بچ شو، مال یې بچ شو. خو په قیامت کې معامله چې ده په ټول جهنم کې هغه لاندې طبقه د دی ده. او یا استهزاء د رب، یا دا د سزا دغه خلکو چې په دنیا کې د ایمان نارې ویلې، چې ورځ د قیامت شي خدای پاک په دوی ته جنت ښکاره کړي، وروانې کې د جنت په لوري ښه شوق پیدا شي، خوشحاله شي چې جنت دروازې ته نږدې شي، دروازه یې په بنده کې کشي کې جهنم ته. لکه سړی چې په چا پسخند وایي، دوی په مسلمانانو پسخند وایي، الله تعالی د دوی سره هم دغسې معامله وکړه چې جنت په وویني. یا لکه هغه بل روایت کې آیات کې چې راځي چې مسلمانانو نور دوی وویني، نو دوی هم پسې روان شي په مسلمانانو پسې، چې جنت ته نږدې کېږي مابین کې حجاب راشي. باطن طرف ته رحمت او ظاهر د عذاب ده. دی نارې کې مسلمان ته چې ودرېږي لږ نور به هم د تاسې دینونه واخلو، هغه ورته نور شاته د بیرته لاړ شه دنیا ته، د زړه ایمان راوړه، بیا به نور درته پیدا شي. نو الله تعالی دوی سره سزا دغسې ورکوي لکه د استهزا. ویمدهم، خدای پاک دوی ته اوږدوالی ورکوي، فی طغیانهم، موده ورکوي په طغیان سرکشي د دوی کې، یعمهون، حال دا چې دوی حیران، حق و باطل یو ته د رقم نه ورته کېږي. خدای پاک ډېر حلیم او صابر ذات ده. د کافر کفر ویني خو زر سزا نه ورکوي، روزي هم چې ورکوي، اولاد هم ورکوي، قدرت هم ورکوي، صحت هم ورکوي. ځکه خو د دنیا ټوله زندګي دومره ده لکه په دریاب کې ګوته ټیټه کې ګوتې سره چې څومره لاندبال راغی، دغومره خوشحالي دي دی، نور صرف عذابونه دي د دې دپاره. اولئک الذین اشتروا الضلالة، دغه بدبختان هغه کسان دي چې غوره کړی دی د ځان دپاره ګمراهي بالهدا په مقابل د هدایت کې.
مخکې موږ ویلې هر انسان خدای په قابل د ایمان پیدا کړی کل مولود یولد علی الفطره خو ده د خپل استعداد بدل کړ د ایمان په ځای یې کفر غوره کړ نو لکه سودا یې وکړه ځان ته یې ګمراهي واخیسته ایمان یې پرېښی خدای پکې دې خو ځان ته ګمراهي واخیسته خو په دغه سودا کې ډېر غلط شو فما ربحت تجارتهم مجاز ده فما ربحوا فی تجارتهم دوی په دغه خپل تجارت کې ګټه ونه کړه ولې دنیا یې غوره کړه آخرت یې بایلو هغه ابدي زندګي یې لاړه خراب زندګي ده وما کانوا مهتدین نو دوی لار موندونکي چې دوی په سمه لار روان شي اوس د دې عربي کریم ښه توضیح کوي په مثالو سره په مثال د سړي حق سر ښه خلاصېږي مثلهم د دغه بدبختو یو منافقینو مثال داسې ده کمثل الذي استوقد نارا په مثال د هغه سړي ده لکه چې څوک بلکې اور فلما اضاءت ما حوله کله چې روښانه کي رڼا د دغه اور چارو چارپیر خپل ذهب الله بنورهم تګ وکړي خدای پاک په نور د دی وترکهم پرېږدي دی فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هېڅ شی نه ویني د تورې شپې په سفر کې چې په بیابان کې د لړم نه د مار نه د هر چی شي نه درندو نه ضررونه یي کله یو څوک اور بل کې د نجات په نیت بل کې چې شاوخوا رڼا شي د ضرر شیانو نه به ځان ساتم د دغه اور نه اصلي مطلب نور ده رڼا ده ځکه وروسته خدای پکې ذهب الله بنورهم خدای رڼا اوس یو سړی چې په توره شپه کې دغسې ناست وي سترګې څه نه څه کار کوي خو چې اول برق ته ناست وي بیا برق په مړ شي بیا سترګې هېڅ کار نه کوي چې اور بلکې یو وارې د اور رڼا ورته پیدا شي بیا اور تر مړ شي بیا هېڅ شی کار نه کوي د دې هم خدای پاک داسې مثال ذکر کوي څه نور د ایمان د مسلمانانو سره ګډ کلمه یې وویلې څه فایده یې واخیسته په دنیا کې ځان مال اولاد محفوظ شو نه قتل کیږي نه مال غنیمت کیږي خو ابدا ځای لاړ تباه شو چې جهنم ځای ته برابر شو اولئک وترکهم فی ظلمات او پرېږدي دوی په تیارو د کفر کې لا یبصرون چې هېڅ نه ویني حق باطل ته ورک شي سمون کاڼه دي دی بکمون ګونګیان دي دی عمیون ړانده دي دی فهم لا یرجعون نو دی نه ګرځي دی هغه کندې دي هلاکت نه د جهنم د لارې نه ګرځي روان دي په داسې لار چې جهنم ته ځي د دې ظاهره غوږونه کار کوي ظاهره ژبې کار کوي ظاهره سترګې کار کوي داسې نه دي چې ظاهري ړانده دي ظاهري کاڼه دي ظاهري ګونګیان دي خدا سترګې چې د کوم مقصد د پاره خدای پاک پیدا کړي دا غوږونه چې د کوم مقصد د پاره خدای پاک پیدا کړي دا ژبه چې د کوم مقصد د پاره خدای پاک پیدا کړي دا چې دوی په هغه کې نه کړه استعمال نو ګواکې لکه سترګې چې بې خړندې وي غوږونه یې لکه چې کاڼه وي ژبه یې لکه چې ګونګۍ وي په سترګو خو به دلایل د حق ویني چې پرون ما درته ویلې چې پچې ته وګوریم اوښ تر معلوموی شي سړی نو د دغه مځکې د اسمانه خالق نشي معلومولی چې دا یو ذات پیدا کړي دي په خپله نه دي پیدا شوي چې د چا خبره واوري او په حق باندې غوږ ورته ونیسي چې دا چې ویایي دا خبر کوم حیثیت لري ما دپاره څومره ګټه درکړي که ویې نه منم څومره تاوان ده چې په سم حق بیا پیده تر اخیستی شي که نشي تر اخیستی خو دوی په دغه کې چې نه کړه استعمال دا ګواکې ځکه هم بل ځای کې راځي کافر ته خدای پاک مړ ویلی شپېته کاله ژوندی وي الله یې مړ بولي دا د ژوند چې د کوم مقصد دپاره و هغه مقصد نه شو په پوره نه لکه مړی هېڅ فایده نشته د دغه وجود او کصیبین دا یو مثال شو دوم مثال سړی په تیاره کې په بیابان کې رواني باران خو شروع شي په دغه باران کې تالنده هم وي دا ګړګړی اواز چې وي په دغه کې برېښنا هم وي د ډېرو سختو اوازو د رعد د وجې نه کله سړی ډارېږي په غوږو کې ګوتې ونیسي اوس سړی په دښته کې روان ده باران شروع شو تالنده برېښنا موجود دي
چې کله برېښنا شي یو څو قدمه روان شي لار وویني چې برېښنا ورکه شي توره تپه شپه شي ځای په ځای ودرېږي خدای دې تا لاندې نه د ځان خلاصولو په نیت چې داسې نه وي چې تندر راباندې ولوېږي مړ مې نه کړي غوږونه بند کړي دا د ده په غوږو بندېدلو چې تندر پر راروانې دی بچ کېږي دا داسې مثال لري وایي سوی نه ده د دغه د عادت ده چې ښکارځنې په غار کې بند کړي په یو ځای کې ګیر کړي چې تېښتې لوري ته ورک شي دا ذاتي سترګې پټې ونیسي ده خیال دا ده چې زه سترګې پټې کړم نو دی مې هم ذاتي نه ویني هغه ښکارځن ته لیا خالیا برابره شي ځکه دا سترګه چې پټې کړه ښکارځن ور نږدې شي ویې ویني په ته خو خلاصېږي نه چې غوږو کې ګوتې کېږده اوس دلته او کصیبن یا مثال د دی لکه صاحب د باران تقدیر به داسې وشي لکه صاحب د باران هغه باران چې نازلېږي من السماء له طرفه د اسمان نه فيه چې په دغه باران کې ظلمات تیاري هم وي ورعد تالنده چې نبی علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه چې د اواز د څه شي وي دی وی ملایکه ده چې تسبیح وي د یغ د تسبیح دا دومره په زوره غږ ده و برق برېښنا ده دغه ملایکې سره کوچنی د اور چې دا وریځ په شړي د هغې رڼا ده یجعلون اصابعهم دوی ګرځوي ګوتې خپلې فی اذانهم یعنې سرونه د ګوتو مجاز ده بیا سر د ګوتو ګدي په غوږو کې من الصواعق له ویرې د تندر نه حذر الموت د ویرې د مرګ نه چې مړ نه شم خو خلاصېدی نه شي والله محیط بالکافرین خدای پاک احاطه کوونکی د په کافرانو باندې یکاد البرق قریبه ده چې دغه برېښنا یخطف ابصارهم ړندې کي سترګې د دی دومره تیزه ده کلما اغضاء لهم کله چې دوی ته لیار څه ښکاره شي په برېښنا مشو فیه څو قدمونه پکې واخلي روان شي و اذا اظلم علیهم کله چې بیا تیاره شي په دوی باندې دغه لیارې برېښنا ورکه شي قامو دوی ودرېږي اوس ظاهره خو سترګې جوړې دي رب کریم یې ولو شاء الله که الله اراده کړې وای لذهب بسمعهم و ابصارهم دا ظاهري غوږونه به هم ورکاڼه کړي وو ظاهري سترګې به هم ورړندې کړې وې ان الله على كل شيء قدیر خدای پاک په هر شي قادر اوس دا دوه مثال کې چې د دوی مثال داسې ده لکه یو څوک چې روان وي باران په شروع شي بیا په هغه باران کې تالندم وي برېښناوي هم وي دا وایي تشبیحات دي استعارات دي منافقینو مثال د هغه سړي شو چې په بیابان روان ده باران مثال د شریعت ده باران د قحطۍ په وخت کې د خدای رحمت نه بوټو ته ګټه ده که نه ده دا دین مقدس دی اسلام نزول د قرآن عظیم شان تر بارانه د خلکو د نجات لپاره لویه ګټه ده اوس په منافقینو قرآن نازلیږي په ټوله دنیا په خلکو د هدایت لپاره خدای پاک رالېږلی په دغه قرآن عظیم شان کې رعدم شته برقم شته رعد کنایه ده د سختو احکامو نه برق کنایه ده د فتوحاتو نه اوس نو چې دغه منافقینو ته به د جهاد خبره وشوه یا د صدقې خبره وشوه دا په دوی ډېر بوج وه داسې بوج و لکه عین چې مرګ ته یې کش کوې بل ځای کې راځي چې هغه خلک چې کافران دي د جهاد حکم چې ورته وکړي داسې معلومېږي دا سترګې داسې خړې خړې اړې لکه عین سایې چې خیچي سخت سخت احکام دي پکې خو څه نه څه خو په جهاد کې فتوحات هم وي دوی به کله تله په جنګ کې ځانونه خو به شاته کول خو لیکن چې فتح به ونیول شوه غنیمتونه به ونیول شو بیا خو نو دوی هم زه په جنګ کې شریک وم بیا چې یو ځکه دنیا پرست دي د دنیا ګټې ته ګوري چې یو ځای کې به غنیمتونه ونیوه بیا به بل جهاد ته منډې ویلې خو چې بیرته به بیا سختي ځای راغی د تکلیف ځای راغی بیا چې مخلص مسلمان به هغه به په خط کې جنګېده دی به منډې ویلې تښتېده به بیا په دغه ځان د مرګ نه خلاصوه او چې د الله تعالی د طرف نه مرګ مقدر وي په تېښته څوک خلاصېږي په بستره ولې نه مري د خپلو کورو کې خلک نه مري نو د دغه منافقینو مثال لکه سړی چې په باران کې روان وي
باران مثال د خدای رحمت ته چې د قرآن عظیم شان ده دا دین د الله رحمت ته د خلکو دپاره دا نن چې په موږ مسلمانانو تکلیف ده ما مخکې ویلې بار بار هغه وجه دا ده چې په موږ باندې دا دنیایي ماحول دومره غالب شوی ده چې د مسلمان نظریه لکه د کافر خدای نه خسته داسې جوړه شوې ټوله توجه دنیا ته ده ټوله توجه مادیاتو ته ده شریعت په ځان باندې ظلم بولي په خپله خوښه په مینه لمونځ په خپله خوښه په مینه باندې زکات ورکول په خپله خوښه باندې روژه نیول په خپله خوښه باندې جهاد کول په خپله خوښه باندې حج کول په خپله خوښه باندې صدقه کول په خپله خوښه باندې ګیره پرېښودل په خپله خوښه باندې پټکی په سر کول په خپله خوښه باندې په سنتو ځان برابرول دا په ډېرو خلکو کې کم ده چې بل بیا ورته وایي دا یې لکه ظلم بولي دغه په ځان ذاتي بوج بولي دغه ته فکر نه کړي چې دا خو د خدای رحمت ته مې غواړي الله قرآن دین مقدس ټول رحمت ده الله رحمان ده قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين رسول الله رحمت وما ارسلناك الا رحمة للعالمين خو رحمت د خپل قدراتو د وجنه د هغه باطني ګناو د وجنه هغه رحمت موږ ته زحمت لیدی کیږي دا تکلیفي عبادت دا لکه هغه تالان ده خو بې تکلیفي عباداتو نه جنت نشي پیدا کېدی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله تعالی چې جنت پیدا کړ بیا جبرائیل علیه السلام ورولېږه چې ته وګوره جنتونه ما خپلو دوستانو ته څنګه ځایونه تیار کړي دي جبرائیل علیه السلام چې د جنتو نظاره وکړه بیا ربي کریم ته ویې د ما د تا په ذات قسم وي چې داسې ځای دې جوړ ده چې څوک یې نوم واوري پاتې به نشي ټول به ځي جنت ته څه معنا چې دا نفس د جنت صفت واوري ایمان نیک اعمال کوشش د ګناهو نه ځان ساتن به کوي ولې چې هغه نعمت بیا رانه د لاس نه وځي که ایمان رانه وړم نیک عمل ونه کړم یا ګناه یې وکړم چې نفس نوم یې واوري هغه به ټول ځي جنت ته بیا خدای پاک د دغه جنت نه چار پیر تکلیفونه د عباداتو راتاو کړه چې په لمانځه کې په انسان څومره تکلیف ده په روژه کې په جهاد کې په زکات کې په حج کې په علم کې په صدقو کې په ذکرو کې د هر عبادت یو تکلیف لري په نفس باندې دا یې تر جنت راتاو کړه ویلې ورشه اوس یې وګوره بیا چې جبرائیل علیه السلام لاړ لکه یو ځای ته چې ځې پاټکونه ډېري دا اوس موږ تاسې ځو په ارلیار کې چې 3 او 4 پاټک وي بیا تر په عذاب شي خلک نو چې دا یې ولده بیرته ربي کریم ته ویې چې زه د ما د پیتا په ذات قسم په دغه وډار شوم چې یو څوک هم چې راته لا نشي دا تکلیفو ته به څوک اړه کېږي بیا الله تعالی چې جهنم هغه سخت سزاګانې د کفارو د مجرمینو دپاره تیارې کړې هغه ورته ویل چې ورشه ما خپلو دښمنانو ته باغیانو ته څنګه سزاوي ځایونه مقرر کړي دي چې لاړ جهنم یې چې وکوت نو بیرته الله تعالی ته ویې د ما د تا په ذات قسم چې د جهنم څوک نوم واوري بیا به په ټول عمر ګناه ونه کړي چې نفس نوم یې واوري نبی علیه السلام یې د جهنم اور د دنیا د اور نه 9 وارې زیات ګرم ده دا یې 80 حصه ده بیا الله تعالی د دغه جهنم نه نفسي خواهشات راتاو کړه لکه دا خلک په شرابو خوند اخلي په قتل د مسلمان خوند اخلي په غلا کولو خوند اخلي په سود کولو خوند اخلي په هره ګناه خوندونه اخلي دا یې ترتاو کړه د جهنم نه ولې اوس ورشه بیا چې وکته بیا الله تعالی ته د ما د تا په عزت قسم مې په دغه وډار شوم چې هېڅوک هم پاتې نشي ټول ولاړ شي جهنم ته دا لکه پاټکونه دي د دې دنیا ژوند روان ده چې څوک نیک عمل دا تکلیف به تیرې دا به تیرې دا به تیرې دا به تیرې دا به تیرې نور ذاتي جنت ته چې څنګه مړ شو قبر دستي باغچه د جنت ورته جوړېږي او دا بلې پردي د خواهشاتو دي یو خواته بیا جهنم ده چې دغه ګناه دې وکړه دا دې وکړه دا دې وکړه دا دې وکړه دا دې وکړه هلته پاتې یو مرګ ده په منځ کې چې څنګه مړ شو دستي کنده د جهنم ورته جوړېږي قبر کې عذابونه ورته شروع کېږي نو نبی علیه الصلاة والسلام وویلې حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات جنت په تکلیفو کې پټ ده جهنم په خواهشاتو کې پټ ده
که څوک په دا لږ خواهشاتو غلط شو د دنیا خواهشات ټول داسې دي تعبیر آسانه لکه شیطان غلطول خو چې څنګه یې سترګې د حق لوڅې شوې چې قبر ته لاړ هلته نو بیا حق ویني عذابونه یې چې ولیده دا چې ټول عمر زندګي باندې پښیمانه ده او که چا عقل درلود دا لږ تکلیفونه یې تیر کړه خیر ده دا 5 منټه چې دلته د باندې په دا ګرمي کې زه انتظار وکړم بیا څوک را روان دي $1,000 راکوي دا 5 منټه تکلیف بیا انسان په خوشحالي تیروي که په تکلیف بیا خو خوشحالي د الله تعالی نعمتونه خو $1,000 نه او کروڑونه نه چې ټوله دنیا واخلې د ټوله دنیا په مقابل کې یو جنت چې وروسته د ښځو مثال را روان دی بیا به سی ذکر کوه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون مخکې درې ډلې خاص کامل مسلمانان خالص کافران او منافقین ذکر شو اوس ټول انسانانو ته ګډ خطاب الله تعالی کوي خاص مسلمان ته چې خبره کوي الله تعالی یا ایها الذین آمنو د شرافت نوم ورته ذکر کوي ای مؤمنینو او چې عام انسانانو ته خبره کوي یا ایها الناس په خلکو کې خو کافر هم مسلمان هم ګډ بیا په ناسو سره تعبیر کوي رب کریم په دې آیات مبارکه کې د انسان د پاره چې الله تعالی دا څومره نظام چلی د خپل انعاماتو ذکر کوي او د چې د کوم مقصد لپاره پیدایښت شوی د دې ذکر کوي دا کله په مختلفو مستقلو آیاتو کې ذکر دي مستقل زندگی د انسان د چی شي لپاره دا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او دا د دنیا نعمتونه چې د موږ لپاره دي سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض خو دلته په دغه آیات کې دواړه ذکر کړي یو ځای اے انسان د عبادت کوه د رب خپل مقصد ورته ذکر کو اول د خپل رب پالون کی پیدا کون کی عبادت کوه اغه رب الذي خلقكم اغه رب چې تاسو پیدا کړی اول چې عقل انسان ولري دغه احسان د رب ته وګوري چې د نیستی نه هستی کړم نو پیدا کړم بیا والذین من قبلکم اغه خلقین پیدا دي چې تاسو نه مخکې دي دایمو نسل چې تر آدم علی السلام رسیدلی دا پلار نیکه غور نیکه دا ټول چا پیدا دي الله تعالی پیدا دي اوس نو چې د تا پالون کې د روزیم در کې رب ته کې اشاره شو او پیدا یې د تا پلارو نیکم د پیدا دي چې دومره احسانات په تا کړی دي دغه احسانات خو شکر ادا کړه شکر اول ذکر کو اعبدو د الله عبادت کوه د الله معرفت کوه ولې خو په تا ډېر احسانات کړي دي په چا چې احسان وشي د احسان شکرانه عقلانه واجب ده چې عقل څوک ولري دغه به شکرانه ادا کوي لکه وروسته را روان ده چې آدم علیه السلام ملائکو ته صرف تعلیم د نومو وکوم د شکرانې دپاره الله تعالی ورته ویلي سجده ورته وکړي استاد چې یو حرف در وښو ته به د دغه نعمت شکر ادا کوې ولې که د نه کو ادا په لم یشکر الناس لم یشکر الله چې د انسان شکر نه کې ادا د الله شکر نشي ادا کولی نو عبادت وکړئ د تاسو د پالون کې چې دا تاسو پیدا کړي د تاسو مور پلار پیدا کړي دي او بیا وروسته امید هم ورکوي په پایده یې پوه کوي د الله عبادت د خپل رب و خالق عبادت وکړئ اشاره ده ششه چې بل څوک د عبادت لایق نه ده ولې لایق د عبادت خالق ده خالق دی ده تاسو هم پیدا دي تاسو مور پلار هم ده پیدا دي بل خالق نشته او ګټه لعلکم تتقون د دې دپاره ایمان راوړئ د الله عبادت وکړئ چې ځان بچ کړئ د جهنم نه خو لعله چې د بنده په کلام کې ذکر شي د امید دپاره وي چې یو سړی د یو شي د ګټې نه خبر شي امید د ګټې پیدا شي بیا هم تکلیف تیروي که نه تیروي د الله تعالی په خبرو کې چې کومه وعده د جنت ته د مسلمانو د نیک عملو انسانانو لپاره شک شته دا خبره یقیني ده که امیدي ده یقیني ده خو مفسرین وایي تعبیر خو په لعله شوی د امید دا خبره یقیني
خو انسان ته تنبیه ورکوي چې د دومره ډیر خیر نه سړی خبر شي چې نفس امید د خیر پیدا شي هغه کار کې نه پرېږدي. تا ته خو خبره یقیني ده د الله او د رسول په خبرو کې خو شک نشته، بیا ولې سستیا کوي؟ وکړئ عبادت د رب چې د تاسې خالق دی، مور و پلار د تاسې خالق ده، د دې دپاره یې وکړئ چې ځان بچ کړئ د اور نه لعلکم تتقون. بیا نور نعمتونه ذکر کوي. الذي اغرب عبادت وکړئ جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولی د دې تاسو دپاره مځکه فرش. دا مځکه نه داسې سخته کړې د خدای پاک لکه تیږه چې کور نه پکې جوړېږي، زمینداري نه پکې کېږي، باغ نه پکې جوړېږي، فصل نه شین کېږي، او نه یې داسې پسته پیدا کړې لکه اوبو چې په سر یې تګ نه شي کړی، کېناستی نه شي کړی. د انسان د ګټې شی ده، فراش ده. او وسماء بناء او ګرځولی د دې تاسو دپاره اسمان چت. وانزل من السماء ماء او نازل کړي د خدای پاک له طرفه د اسمان نه اوبو، باران. دا د رزق بندوبست ده. فاخرج به من الثمرات بیا الله را ایستلی دي په دغه بارانه باندې د میوو نه رزقا رزق لکم د تاسو دپاره. اوس نو چې ته یم پیدا یې او مځکه هم درته پیدا ده، اسمان هم درته پیدا ده، د رزق بندوبست هم درته کوي، نو بدبخته داسې خو مه کېږه چې د بل خدای په قول باندې خدایي کوي، لکه بوتانو ته سجدې کوي یا لمر و سپوږمۍ ته سجدې کوي یا غویانو ته سجدې کوي، داسې خو مه کوه. فلا تجعلوا لله اندادا، مه ګرځوئ خدای پاک لره شریکان، سیالان. وانتم تعلمون، حال ده چې ښه پوهېږئ، دا یې داسې ویلي، ښه پوهېږئ چې بل رب نشته. ولې ښه پوهېږئ؟ مخکې موږ ویلې معبود د عبادت لایق هغه ذات دی چې خالق وي. تاسې په دغه نه پوهېږئ چې خالق یو الله ده، ځکه خدای پکې ولئن سألتهم من خلقکم لیقولون الله. که دوی نه پوښتنه وکړي دا تاسې چا پیدا یې، دوی به هم درته وایي چې موږ الله پیدا یو. که پوښتنه تر وکړي چې اسمان چا پیدا ده، دا کافر به هم وایي چې الله پیدا ده. ښه چې اسمان هم الله پیدا ده، مځکه هم الله پیدا ده، ته هم الله پیدا یې، ښه پوهېږې په دغه خبره باندې. خو دغه خالق لایق د عبادت ته بل ذات خو بیا نشته، ولې بیا بل څوک شریک ورسره نیسي؟ تر دغه ځایه پورې دلایل د وحدانیت کې رب و، د خدای پاک په وحدانیت دلایل چې واحد لا شریک د خالق دی، د رازق دی، د مالک دی، د مربي د موږ دی، د ټول احسانات د دې را باندې. اوس د رسالت د حقانیت دلایل ذکر کوي چې دغه پیغمبر چې تاسو ته د ایمان دعوت درکوي، د نیکو اعمالو دعوت درکوي، دا هم حق ده، دا جادوګر نه ده، دا دجال نه ده، دروغجن نه ده. ولې خو ته وګورئ، معجزې ته وګورئ، د قرآن عظیم شان درته بیانوي او داسې څوک یې درته بیانوي. 40 کاله په تاسې کې د ده ژوند کړی، یو حرف تعلیم هم نه ده کړی، تاسې په خبر یې نه سکول ته تللی نه مدرسې ته تللی، یو حرف تعلیم هم نه ده کړی. او بیا درته بیانوي داسې کلام چې ټوله دنیا راجمع شي د دغه قرآن عظیم شان د مقابلې دپاره یو کنکای صورت جوړ کې نشي جوړولی. اوس نو چې ټوله دنیا عرب و عجم ټول سره یو ځای شي، دا خو څه کوي چې هغه تاسې خدایان بولئ چې هغه هم در سره یو ځای شي، بیا هم یو کنکای صورت نشي جوړولی. خو معلومیږي چې دا د بنده کلام نه ده، دا د الله کلام درته بیانوي، او د الله کلام څوک بیانوي؟ رسول یې بیانوي، خو د حق رسول ده. وإن كنتم في ريب، که یې تاسې شکمن مما نزلنا د هغه قرآن نه چې لږ لږ موږ نازل کړی علی عبدنا په بنده خپل باندې. خدای په قرآن عظیم شان په پیغمبر علیه السلام په 23 کاله کې لږ لږ نازل کړی د ضرورت په انداز باندې. که په دغه کې شکمن یې چې دا به د الله کلام نه وي، د العیاذ بالله رسول الله به د ځانو جوړ کړي، نو خو فاتو بصورت من مثله، تاسې هم راتګ وکړئ په یو صورت من مثله. هی ضمیر یا ما نزلنا ته راجع ده، د مثل د ما نزلنا نه چا ما نازل کړی د قرآن په مثل تاسې هم راوړئ. او یا ضمیر راجع ده عبد ته علی عبدنا، داسې بنده چې 40 کاله نبی الامي ده، یو حرف تعلیم یې نه ده کړی، خو دغسې په تاسې کې خو یو امي یو صورت جوړ کړي. امي خو څه کوي چې د دنیا پروفیسران جمع شي نشي جوړولی. وادعوا شهداءکم، او درته راوغواړئ د کومک دپاره شهدا خپل. شهدا نه مراد بوتان
معبودان دي. ولې شهداو تعبیر وکړو؟ ځکه دوی عقیده دا وه چې دا به په قیامت کې دوی موږ په ایمان شاهدي ورکوي. لوی خدای منو العیاذ بالله مشرک خدا منه خدای پاک هم مني خو ورسره نور شریکان هم مني. دا شریکان چې تا چې شهیدان د قیامت بولي دغه هم دروغ غواړئ. من دون الله من دون اولیاء الله، د خدای د دوستانو نه بغیر چې هغه درته بیانوي خو د الله کلام درته بیانوي د دغه نه بغیر یا من دون الله دا منه معبود الله معبود بولئ نور هم معبود ولري د الله نه سوا دا نور چې څومره معبودان دي دغه ټول دروغ غواړئ. ان کنتم صادقین که یې رښتونې په دې خبره کې چې دا قرآن د الله کلام نه ده دا بنده د ځانه جوړ کړی. فإن لم تفعلوا که چیرې دا کار تر اوسه په تېره زمانه کې تاسې نه یې کړی. سورت بقره خو په مدینه منوره کې نازل شو 1500 کاله مخکې قرآن څه حصې نازلې وې. د هغه وخت نه مو که تاسې دا مقابله نه یې کړې او د آینده دپاره هم ولن تفعلو هرګز به یې وم نه کوي. نو مو مخکې کړې په دا دومره کلو کې نو یې په ټوله زندګي کړی شئ نو بیا خو د خدای نه وډار شئ.